تر دې شپېري او تشه غوښه خورو تشه غوښه خورو ما ویل راشه نن پکې د کچالانه وایه هېچاله قسته د کچالانې که خورا وکړو ځان دې پکې ماته کړو د خولې د ذایقه ولږه بدله شي دا صدقونه چې بار ته وځي بس بیا کور ته د راتلو لاره ورته نه معلومه زه به چاته کم خادي نه کوم من ژوندی به نه کوم خدای دې راوله ساده ګلانو من دې د کوره سلام علیکم داجي وعلیکم سلام سیدي په ژوند کې د سړیتوب کار وکړو داجي یاره هغه څنګه دا وایه کچالان راوړه دا مې تازه کچالان پراته دي کور کې هر وخت غوښې مداره کوي کله نه کله پکې سبزي مو خوره دا تازه دي داجي صدقونه ته به پام کوه دي خو تیغې کړي دي تیغې ورکړي داجي ته کښېنه تیغې ورکړي چې د اختر ورځې شپې دي که نه دې کچالانو غریبانانو ته پکې څوک نه ګوري نو ما ویل دا به ویسو په کار راځي تشه غوښه هم مداره کوي چې سړی هر وخت یې خوري اختر دی که نه نو ما ویل تازه کچالانې یو ته ګوره تیغې م کړي تازه چپ کېنه صدقه دې مازغه ده د مخ خرابه په دې بره کلي کې چې کوم دې دوا ته دا قیده ورځمه او د دې کوره موزه د دې کور له خیال وکړه کور ته کېنه خو زه خو زه کېنم داجي خو چې ته یو پیری راشي که نه او د دې کړنګ واورې درې ورځې وې تېرې د خدمت هم پکې ویاړې دا خو ساته وایه به ګاونډیان به ووځي زه خو پکې تا خیال هم چاته هر وخت یې د واسکټ جیب غوړي داجي زه خو یې په کور کې تنګېږم ها بچې غله زیات شوي دي غله د کوره ولې بار قدم کېنهدی نو داجي چې غله زیات شوي دي هسې نه ما نه بوځي د وخته کور ته راځه کور کې یو بني ادم وي که نه نو غله بیا نه راځي ښه ته کور کې کېنه بچې زه ځم راځه داجي دا بني ادم دی چاته ویو تا ته مې وویې که نه بچې داجي زه خو انسان یم د لاسه دې وال نه خوړې په تا ساعت نه تېرېږي بچې څه مې راته وویې هغه قانون نه پوهېږم خبره نه شي کولی السلام علیکم څنګه ګاونډي څنګه ورخانه ښه دی یاره دغه ته بر کلي کې یو دوا وه هغې له ورځمه دوا د څوک مړو لا قطب الدین د تره زوی مړو د خدای مسلمان دا خو نن درېیمه ده نو هم د درېیمه ده دوا له ورځم که نه نو دوا له ورځم که نه پیسو پسې دي سمه خله خوا دوا ده ته کې کلي دې هغه نه بچوه یاره ګډې وډې وې نو خلک پسې وایي ته هم خوشي ګرځې زوی دې هم خوشي ګرځي همدغه پیسو پسې روان په دغه خدمتو کې او له شریف به لږه کور ته به راسئ ستا نور کار څه دی نو څه به کې غم خادم هم نه کې د کلي خدمت هم نه کې نو ته به پیسو باندې غم خادي کې نو خیر هسې خو نه شي کولی که نه خامخا له چې بیا خو بالې نو او ستا خو نور څه کار نشته نه که نه نه راځه راشه ځه السلام علیکم هم بخیر ښه خدای مسلمان چې ته کار روزګار کوه غټ سړی زوی دې هم خوشي ګرځي او ته هم خوشي ګرځې بل څه کار دې نشته په بل باندې د کور څوکیداري کوي او په خپله به لکه د لوپریانو بار ګرځي سهار راشي او ماښام راځي وایي د چا دوا درته یومه خو زه ما له چل راځي زه سره بله لوبه کوم اوس دی به ما په کور کې نه پرېږدي وعلیکم السلام هغې رانه کوسه سوچ مې وته کړی دی د څه سوچ ځان له کور ساتو که نه نو دا ګېټ مې ولې واخېسته د کور دې ساس کړی دی نه د بیا پرې ګیټ څه کې حاجي کور ته ورځي په کوم طرفه ورځي په ګیټ باندې نو ګېټ مې ولې مخکې واخېسته ما ویزبۍ د کمپیوټر اخېستې یو څه وخت کې دغه سوچ مې شروع کړی ابادي به ته وینې ښه دی دروازه ده والله زه ډېر اوچت سوچ ته وده کړی ډېر غټ سوچ مې وته کړی ځکه چې کور نشته او دروازه ورته مخکې لګي والله ډېر قابل یې ښه مهرباني ما ته پلار وایي ته ډېر قابل یې وایي خلک سپوږمۍ ته وختېدل هلته ګرځېد هغوی بزګر هسه یو کار وکړه سپوږمۍ ته چې کوم ختلي یا قمقل دي نه پوهېږي هلته به څه کوي ولته به څه کوي شړې دي که نه شړې دي نو اوس پر ګیټ تر کور د چاردیوالۍ نه مخکې لګي والله دې منم یاد نو خیر دی خیر دی چیز کی څنګه رفاقه ما خو دې خوښه چې له ځان سره معده خرابوي نه ته نقصاني ده چې پښتاني یې سړي ته علاج هم کوي دا راته وایه ساده ګله دا خبرې پرېږده او دا راته وایه چې واده نیټه نه کېښوده
نه ولې زه پلار سره واده یم که نه ما ته وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي ښه لکه پلار هم بالقابل دی اړې ژوره وینا کوي خو چې څوک پرې پوهېږي او که نه دندې په خپل ځای د ما نوم پروت دی دغه مسلمان ده الماني وای دې شو ته تاسو ګوره کمرې نشته چار دیوالې نشته ور لګي خو دا مړه ډېر قبقل په دنیا کې شته ډېر پکې دا چل کوي parece que لګا او دا څه دی لګا اړه کنه خدای ظالمه دا چې خبر په سوچ بس په څه کې لګا وای بګي تاسو بګي څه آی ساده ګل بخ ay شرګول څه سلام علیکم څنګه خیر طبيعت خیر اله کې به پاتې لګي یا دا ورګي مړه بس یاره ځان له شل روپۍ ګټو کراچي کې ما ها دا راته وای په دې سکه وخت په منډه وسدي اغستی مړه بس لا ګولګه بیا دا څه کومه په آرام سره उठाले रे देवा उठाले रे बाबा آرام سره په دې سکه څنګه مسلمانه طبيعت خیر شکر ته دې خدای شو بالکل دا به خبرې ما کوم خدا بل خبره ده کومه وایا وې دا خد بګه ها واو ها کراچي دی به دې دې خد دا پرې په دې سکه مړه دا به څه شي وکړه چې سیلې شي شنه ورته وایي بالکل ما ته شوی و ها وبرد درې شي سیلې ما دې کړ کنه ما ودا بل سوچ کو اسوچ مو ته څه وکړه ما چې شي خو په مخه ما دی دا اوس په شي شو ولا او صرف ګرم او یخ تاله هغه به ضروري او انت به بیټری ته ولګو بیټری به چارج کړو پکې به چلے نو ساده ګوره دا خوشیشه نه ده دا خو ساده دی دا ولده دا ولده پانی سم زما دا شیشه نه ده کنه سره ته صحیح خبره هم نشي کولی وی ساده ته وایا اوس پر شیشه ته وایا ساده ګوره څوک د صحیح خبره هم نشي کولی ته خو ډېر جاهل انسان یې یار جاهل چاته وای وای څه وایه نه ساده ګوره یا چې خپل سوچ کړه دا چې په کار کې به کار نه ساتي ساده ګوره من 15 کاله بعد څه ملاو شو مغه دې دومره وویلم ظالمه څوک ته صحیح خبره ومقه شی ګوره بدل شوی دی شي بیرې خبره وکړه وای بیرې خبره وکړه سړي بچي کېږي خیر ده غلطی نه و هغه د خو پیځه کاله پس راځي او کنه کراچي دا بالکل خیر خپل شوی ها ځینې وخت انسان د دماغ کار ولي انسان دې کنه نو انسان دماغ کار ولي خو ته دې سړي بچي نه ځکه چې تاسو څه کوي چې په کار کې چې کوم دې څه کوي دا خدای دې خپل شي ښا قرباني وخت نه راغلی او بالکل اختر له نه شکر دې اختر یې بارک شه اختر کې قرباني کړی و او بالکل ټول دلیل هم غوښه ورکړ اوخ مې راوستي اوخ دې راوستي او ټول کې له غوښه ورکړی بالکل بالکل خدای ظالمه دا مالې غوښه ویلې وراولې ذهن نه وته ذهن نه وته ما اوس به ذهن نه راغلی ما ساده مو درس څه وېسم زیر څه وېسم دې سره مولا ځکه چې دماغ دې کار نه کوي هغه دې پورې مې دماغ خراب کړی چیرې ته پیلیس کی یاره بس ملمه مو بده خو نه وایم نه دې ورځ کې چې ونه ځان ساته دا هغه دې ورځ کې چې اوس کې مې خراب شو نو جیمی کې باندې ورن تک زیړ لیولې دا هغه زیړې راوړي کړه دې خیر چې ته پوسو وکړه ای ساری کې نه چې چټي پچټي په دا ورسمه ورسنه وخت کېږي مړه مې کوا زه خیر هذا لو جاتك هذا لو جاتك ها لو هذا ليش ده اسمه الشيشه شيشه ده ها ما شاء الله مضبوطه مضبوطه لك هذا ما ادري ها انا جاتك ايه خسرك انا خسرك راجع توي كان هذا هذا كم هذا ما خوا ما هذا كم خوا سسانو باسا یا دې د خسته دوټه کړې و دا منی د خواري او ډیر خرچه په کړې و دا منی السلام علیکم سلام یا لکه څنګه خو دې یا لدي السلام علیکم وعلیکم سلام هه لدي دې ټیک څنګه یا ته دلته څه کوي ها ته دلته څه انا مې داسې راځي ما راځي انا بابا ورکما اویسا د کور نه وته ما تا ته خو ما شد خللی کور پرېخو ما مې د کور څوکیداری کوه ها بس د بابا ګړې تنګ شو ایسا دې بار ته وته ما ته ما ته ووایه که نه ها
چې ته بار راووتې او که دې کور ته غله ورشي او څه ته یو سي بیا به شي پخلی به کوم طرف ورځي هغه څنګه دروازه خو دې ما ځان سره ایستلې ده دا د کور دروازه ده ها دا دروازه ته لږ ونیسه دروازه وځه خو نه دي ها ته ما ته ووایه که نه چې دروازه دې تا راوویسته نو کور کې څه پاتې شو کندرو او نو بس اوس خو به خلک ځي راځي لاره دې به تا وکړه در پګه دي